د آخري عشرې د 10 ورځو چې دا کمې 10 ورځې باقي پاتې دي د دغې آخري 10 ورځو بهترینه دعا کمې وه ده چې هغه سړی ځان له وظیفه کي او هغه وایي په هغې باندې ډېر ثواب او اجر انسان ته میلاویږي ابۍ وی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو ځل مې د الله رسول ته ویل یا رسول الله کو ما ته پته ولګي چې بېګاله د لیلة القدر شپه ده یا رسول الله د الله نه کومه دعا وغواړم یا رسول الله کومه دعا وویم دا ډیره بهترینه دعا ځکه ده چې امام الانبیاء خپلې بیبي ته ښیي او حقې بیبي ته یې ښیي چې هغه ورته ګرانه بیبي ده هغه د ابوبکر صدیق لور ده هغه صدیقه کائنات ته په دې مخ د ځمکه باندې بهترینه ښځه ده هغې ته نبی علیه السلام وی زما بیبي او د امت مورې کو تا ته پته ولګي چې بېګاله د لیلة القدر شپه ده نو دا دعا ډیره وایه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني ځان له یاده که په دې آخري عشره کې هر ټیم وایا هر سکند کې وایا په هر لمحه کې وایا ولی امام الانبیاء خپلې بیبي ته راښیي بیبي ورته درخواست کی یا رسول الله کم یو دعا بهتره ده نبی علیہ السلام دقه دعا ورته ښیي اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني یو دا وایي او دویمه دعا دا ډیره وایي اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار ولی د آخري عشره کې الله ډیر انسانان د جهنم نه آزادوي نو تم پکې الله تعالی سونه لپکه تم پکې الله نو دعا وغواړه الله دومره انسانان د اور نه آزادوي کریم الله زریم بنده یم الله مام د جهنم نه آزاد کا اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني الله تو خو عزت مند خدایا ته د مینې محبت د بخنې سره الله مینه محبت کې اے کریم ذات ما ته بخنه وکړه اے کریم ذات ما د جهنم نه بچ کا الله ما د جهنم د اور نه بچ کا نو بهترین دعا د آخري عشرې دغه دوه دعاګانې ځان له یادې کوي هر شپه باندې په هر ټیم کې په هر ورځ کې په هر لمحه کې دا خامخا وایي او د قرآن کریم تلاوت زیات کوئ ښه الله چې د ټولو نه زیات خوشحالیږي زیات چې الله خوشحالیږي واحد د هغې کلام قرآن دی چې الله د دې په تلاوت ډېر خوشحالیږي نو آخري عشره ده یو د قرآن تلاوت ډېر زیات وکئ هر لمونځ پسې قرآن رالی څومره چې د وسه ده لږه د وسه ده ډېره د وسه ده خو قرآن راخله او قرآن خامخا کولاوه د دې قرآن تلاوت وکئ والله چې ارمان به وکئ د یوې سپارې ارمان به وکړي د یو مخ ارمان به وکړي د یو ټکي ارمان به وکړي چې الله یو ټکی مې کم سے کم ویلی وي الله یو رکوع مې کم سے کم ویلی وي خو ګورئ بیا به د یو ټکي دپاره ټیم نه بیا به د یوې رکوع دپاره ټیم نه بیا به د لږ شان تلاوت دپاره ټیم نه نن الله وخت را کړی دی الله سا را کړې ده الله ژوند را کړی دی الله طاقت را کړی دی الله توان را کړی دی نو ولې په دې کې د قرآن تلاوت نه کوو ولې په دې کې د الله دپاره ذکر نه کوو ولې په دې کې دعاګانې نه کوو ولې په دې کې الله ته جړا نه کوو څومره لوی ګناهګاران بیا هم دومره بېغمه حیران شي سړی والله بس